له ناروغۍ د بچ کېدو دعا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حضرت ایوب علیه السلام ته الله جل جلاله په دنیا کې له هر حیثه آرامي او هوسایي ورکړې وه. ځمکه، کښت، مالداري، صالح اولاد او ښه په زړه پورې ښځه یې ورکړې وه. ایوب علیه السلام د الله جل جلاله لوی شکر کوونکی بنده و، لیکن الله تعالی دی په ابتلا او ازموینه کې واچوه. کښتونه یې وسوځېدل، رمې او ګلې یې تباه شوې، اولاد یې تر چت لاندې مړه شول، ټول دوستان او خپلوان ترې بیل شول. د ده په وجود سختې دانې وختلې او چینجي یې وکړل. ټول خلکو ترې ځان ګوښه کړ او یوازې ښځه یې ورسره ملګرې پاتې وه. بالاخره میرمن یې هم ستړې او زړه تنګې شوه، مګر ایوب علیه السلام همغسې چې په نعمت کې د پاک الله جل جلاله شکر کوونکی و، په زحمت او ابتلا کې هم صابر بنده پاتې شو. کله چې د ده تکلیف او اذیت او دښمنانو شماتت له حده تیر شو، بلکې دوستانو هم په داسې ویناو باندې شروع وکړه چې یقینا ایوب علیه السلام د کومې داسې سختې ګناه مرتکب شوی دی چې د هغې له اثره په داسې سخت ابتلا اخته دی. نو دلته حضرت ایوب علیه السلام لاس په دعا شو چې وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. همدا چې د خپل رب په دربار کې دا سوال وکړ، سمدلاسه د رحمت سیند په ځوخ او څپو شروع وکړه. الله تعالی دته د مړو شوو اولادونو پر ځای یو په دوه اولادونه ورکړل او د ځمکې څخه یې چینه راوویستله او ایوب علیه السلام له هغې څخه اوبه وڅښلې او هم یې ورباندې ولمبل. سمدلاسه روغ رمټ شو او ټول تکلیفونه یې لرې شول. د ایوب علیه السلام دعا وه ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. همدا چې دعا یې وکړه، سملاسي الله تعالی نه ځواب ترلاسه کړ. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم من رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ژباړه: موږ د هغه یعنې د ایوب علیه السلام دعا قبوله کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنه کړل، بلکې پر هغو سربیره مو هماغومره نور هم ورکړل د خپلې ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وذکرى للعابدین یعنې دا د عبادت کوونکو لپاره نصیحت دی. هر څوک چې داسې صبر کوي همداسې نتیجه به مومي. یعنې کله چې په دنیا کې په یو انسان باندې مصیبت راشي او دی د ایوب علیه السلام په شان صبر وکړي، یقیني ده چې د الله تعالی مرسته به ورته رارسیږي او دی به له هر شر او ضرر نه بچ کیږي.